رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما د ایمان او عقیدې ډیرو درنو مسلمانانو ورونو او خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله متعال دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله ژوند کوئ او الله متعال مو د هر قسم مصیبتونو آفتونو او کړاوونو نه خوندي او محفوظ وساته. ډیرو درنو ورونو او خویندو، دا چې د اسلام په دین کې الله متعال خپل بندگان په عبادت باندې مکلف ګرځولي، دا عبادات ځنې داسې وي چې هغه یوازې د انسان د بدن او د اندامونو سره تعلق لري، چې هغې ته بدني عبادات وایي. هغه د انسان د بدن او د هغه د غړو او اندامونو په وسیله باندې ترسره کیږي، لکه منځ او یا دې ته ورته نور عبادات. ځینې عبادات هغه دي چې هغه د یو مسلمان د مال سره تعلق لري، چې هغه د مال په وسیله باندې هغه عبادت ترسره کیږي، لکه فرضي زکات یا نفلي صدقات او نفلي ورکړه. خو ځینې عبادات داسې دي بیا چې هغه هم د انسان د بدن د غړو او هم د مال سره په شریکه باندې تړاو لري، چې دواړو په وسیله باندې ادا کیږي، چې د هغې د جملې نه لکه چې حج دی، ځکه دا هم د بدن سره تعلق دی او هم د مال سره تعلق دی. د دغه قسم عبادت چې هم د بدن سره تعلق دی او هم د مال سره تعلق دی، د حج په څنګ کې یو هم هغه د رمضان میاشت ده، چې د خپل روژه نیول دا هغه عبادت دی چې د دې تړاو او تعلق د بدن سره دی، چې انسان د خوراک څښاک نه د کوروالي نه په دغه معلوم وخت کې د صفا ختلو نه تر لمر پرېوتلو پورې د دې نه ځان وساتي. خو د دې په څنګ کې په نتیجه کې بیا د دې مالی عبادت هم په دې انسان باندې لازمیږي، چې کله دا بدني عبادت د رمضان د میاشتې چې هغه د روژې عبادت ته چې کله دا پای ته رسیږي متصله، دې پسې مالی عبادت په دې مسلمان باندې لازمیږي. د دغه رمضان د میاشت کې په پای کې چې کوم مالی عبادت په مسلمان باندې هغه لازمیږي، واجب کیږي، هغه صدقة الفطر یا زکات الفطر په نامه باندې دی، چې مونږ په خپل اصطلاح کې ورته سرسایه وایو. سرسایه دغه زکات یا دا صدقه د دې نسبت فطر ته شوی او کتابونو کې دې ته وایي صدقة الفطر. روایات او حدیثو کې هم د دې دا نوم ذکر شوی، صدقة الفطر، زکات الفطر. د زکات او صدقې دغه نسبت او اضافت فطر ته شوی، دا چې په کوم اعتبار د دې ته نسبت شوی دی، یا خو دا په دې اعتبار ده چې فطر د فطرت نه چې په معنا د خلقت او پیدایښت سره د دې نه اخیستل شوی لفظ دی. نو معنا به دا شي چې الله متعال کله انسان پیدا کړی او د باندې د خلقت او پیدایښت دغه ستر انعام او احسان ورپرزو کړی، نو هر کال دغه خلقت په شکرانه کې، د پیدایښت په شکرانه کې دی باید صدقه او دی باید زکات ورکي. یا هم فطر په معنا د روژې ماتولو سره دی،
چې طبعا چې کله سړی رمضان میاشت روژه ونیسي نو دی په کلي توګه باندې بیا روژه پرېږدي، روژه بیا نه نیسي. د هغه ورځ وي د اختر لومړۍ ورځ چې په دې ورځ باندې دی د نورو ورځو خلاف روژه خوري. په رمضان کې دی روژه ساتي، خو چې کله د اختر روز شو نو دی روژه ماتوي. نو چې کله روژه ماتوي نو چې دی مسلسله توګه باندې یوه میاشت د رمضان روژې ونیسي نو دا په واقعیت کې انسان د خوراک څښاک او د کوروالي کولو نه منع کوي او هغه انساني ضرورتونه دي. چې کله د اختر ورځ راشي نو دی بیا د د عبادت تمام شي نو د شکرانې په توګه باندې چې الله متعال ماته د یو طرف نه د یوې میاشتې مسلسل یو ستر د جهد او زحمت نه ډک عبادت کولو توفیق راکړه او د بل طرف نه الله ربانه دا احسان وکړو چې د کوم شي نه چې زه منع شوی وم چې هغه خوراک څښاک او کورواله دی د هغې اوس ماته د هغې جواز او مشروعیت بیرته مخې ته راغی او ورته جایز شو خوراک او څښاک دا شیان. نو ځکه ورته صدقة الفطر وایي. او دا خو طبعا همغه ځانګړی مال دی چې د رمضان د میاشتې په پای کې یو مسلمان باندې لازمیږي چې هغه دی ادا کړي او مسکینانو او فقیرانو ته یې ورکړي. د دغه صدقة الفطر یا د سرسایې د مشروعیت ډیر زیات حکمتونه دي. الله متعال چې هر قسم عبادت مشروع ګرځولی هغه ځانګړي حکمتونه فایدې او ښېګڼې په هغې کې نغښتې دي د انسان لپاره. په دې کې هم ډیر زیات حکمتونه فواید شته چې د هغې جملې نه ځینې خو بالکل منسوسي دي چې هغه نس کې ذکر شوي دي او ځینې هم علماو د نصوصو نه په اجتهاد سره رایستلي دي چې مثلا منسوسي هغه حکمتونه او فایدې هغه یو دا دی چې د صدقة الفطر یا د زکات الفطر سرسایې سره چې کوم دی هغه روژهدار د هر قسم ګناه نه پاکوي. مثلا د رمضان میاشتې د روژې په درشل کې یا د روژې په سلسله کې جریان کې چې د انسان کم ګناهونه صادر شوي وي د خولې نه پوچ الفاظ بې حیا الفاظ هغه الفاظ چې د سره مناسب نه دي هغه ترې نه صادر شوي وي نو چې کله دی دا صدقة الفطر یا زکات الفطر سرسایه ادا کړي نو دا د هغه دپاره جبران شي. نو او د همدې په څېر باندې دویم چې دی هغه حکمت د مشروعیت په دې کې د مسکینانو دپاره یو د خوراک دپاره یو څه برابریږي چې هغه فقیر او مسکین چې هیڅ شی هم نه لري نو د دغې سرسایې په وسیله باندې هغه ته د خوراک څښاک او د نورو ضرورتونو دپاره یو شی برابریږي. دغه دواړو حکمتونو ته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په دې مبارک حدیث کې اشاره شوې ده چې هغه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی. هغه وایي چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر. نبی رسول الله زکات د دې اختر د ورځې سرسایه هغه لازمه کړې ده. دا طهرة للصائم په دې کې د روژهدار دپاره پاکیزګي ده د ګناهونو نه هغه ګناهونه چې هغه من اللغو والرفث چې هغه د بهوده او د بې حیا الفاظو نه د انسان هغه پاکي ده بدن پاکي. وطعمة للمساکین او په دې کې د مسکینانو فقراء او محتاجو دپاره خوراک دی. چا چې نبی رسول الله بیا فرمایي چا چې ادا کړه مخکې د مانځه د اختر نه نو فهي زکات نو دا بیا زکات صدقه ده او هغه صدقه چې هغه مقبوله وي او چا چې د مانځه نه وروسته ادا کړه نو دا بیا صدقه من الصدقات. بیا د عامو صدقاتو نه یوه صدقه ده خو هغه ځای نشي نیولی هغه اجر او فاداش بیا پرې نه ورکول کېږي چې کوم د مانځه نه مخکې پرې ورکول کېږي.
مثلا بل دریم حکمت د مشروعیت دا دی چې دا چون د مال ورکړه ده او د مال ورکړه چې انسان کوي نو دا انسان د بخل نه او د شح نه دا انسان ساتي او دا د بد اوصاف دی په انسان کې چې یو انسان بخیل وي او یو انسان چې د شحیح وي ممسک وي او هغه لاس همدغسې قبض کړی وي هېڅ د مال ورکړه نه کوي نو دا په واقعیت کې دغه صدقه د انسان د دې بد صفت نه ساتي. څلورم مشروعیت حکمت دام دی چې دا مسلمان د الله په لار کې په انفاق او مال خرچه کولو باندې تمرین کوي چې کله کله دا خو کېدای شي چې دومره ډیر زیات مال نه وي ځکه د یو نفس نه کېدای شي ډیر کم پیسې ورکول په انسان باندې لازم وي خو د ژوند په ضرورتونو کې د ژوند په مراحلو کې داسې وختونه راځي چې هلته د ډیر مال مصرفولو ته ضرورت وي نو چې کله انسان د کم مال مصرفولو سره مسلمان عادي شوی وي تمرین شوی وي تریننګ شوی وي نو بیا هغه ته ډیر مال ورکول هم اسانه کېږي. د همدې په څیر باندې پنځم د مشروعیت حکمت هغه دا دی چې دلته د دې صدقة الفطر سره د غني او د فقیر ترمنځ مینه محبت ایجادیږي او د دوی ترمنځ چې کوم بغض او حسد طبیعي لحاظ باندې وي چې مثلا یو مالدار وي او بل غوي ده او دوی د یو بل سره مرسته او تعاون نه کوي نو طبیعي لحاظ باندې د یو بل سره هغه پیدا کېږي ده کرکه او نفرت پیدا کېږي خو چې کله دی دغه سره مرسته وکړي او هغه ته د اختر د ورځې دا صدقه او زکات ورته ورکړي نو د یو طرف نه مینه محبت د دوی ترمنځ ایجاد شو او د بل طرف نه دوی ترمنځ کرکه او نفرت چې دی هغه د منځه لاړه او دا په اسلام کې ډیر مطلوب شیان دي چې د مسلمانانو په مابین کې یووالی وي مینه محبت وي او هیڅ قسم کرکه او نفرت د هغوی په مابین کې نه وي. دا مجموع کې هغه حکمتونه و چې دغه حکمتونو دغه د مشروعیت فواید په دې کې رانغښتي و. د دې زکات الفطر یا صدقة الفطر یا په اصطلاح در سرسایي حکم څه شی دی جمهور فقها په دې باندې متفق دي چې سرسایه ورکول په مسلمان باندې واجب دي او دا لازم دي او ضرور دي او د دې حکم د پاره د وجوب د حکم د پاره هغوی دلایل لري چې د دې دلایل پر بنیاد باندې دا سرسایه ورکول واجب دي. یو دلیل مثلا هغه حدیث چې د عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ته چې هغه فرمایي چې فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر وصاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. دې فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د اختر د ورځې سرسایه فرض ګرځولې ده د رمضان نه په ټولو خلکو باندې دا د خرماونه یوه پیمانه ده او د اوربشو نه یوه پیمانه هر آزاد انسان باندې او هر غلام هغه که نارینه وي که زنانه وي چې دا د مسلمانانو نه وي دا فرض کړې ده. بل حدیث کې راځي چې هغه نبي علیه السلام فرمایي ادوا عن كل حر وعبد صغير او كبير نصف ساع من بر او ساعا من تمر او شعير. په دې کې نبی رسول الله فرمایي چې تاسو ادا کوئ سرسایه د هر آزاد او غلام نه او صغیر وي وړوکی وي او که لوی وي بلوغ ته رسېدلی وي نیمه پیمانه د غنمو نه او یوه پیمانه د وربشو او د خرماو نه. اصلا د دواړو حدیثو کې چې تاسو وګورئ دلته د فرضیت لفظ راغلی فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم کې یو حدیث کې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض کړي دا فرضیت په معنا د قطعیت سره په معنا د لزوم سره دی چې دا نبی رسول الله لازمه کړې ده او په دې بل حدیث کې امر شو چې ادو ادا کړئ او چې کله په نصوصو کې امر صادر شي نو چې کله د وجوب نه کما اړون کې قرینه او دلیل نه موجود نه حکم چې امر مطلق هغه حکم واجب وي نو د دواړو دلایل پر بنیاد باندې د سرسایه ورکول هغه واجب دي
البته د ادا کولو دپاره څه شرایط شته چې په چا باندې د دې سرسایي ادا کول واجب دي د هغې دپاره تقریبا عمده 3 شرایط دي یو شرط اسلام دی چې سرسایه ورکول واجب دي خو مسلمان باندې واجب دي ځکه چې په فرعي احکامو کې د دې خطاب مسلمان ته کیږي او دا چون عبادت ته او عبادت هم د کافر نه پرته د ایمان اړولو نه الله نه قبلوي دویم هغه چې د شرط د ادا دپاره هغه حریت دی چې دا په آزاد مسلمان باندې چې آزاد وي هغه باندې دا سرسایه ورکول واجب دي ځکه چې غلام هغه چون د تملک هغه نه لري دا صلاحیت نه لري چې هغه په خپله د یو شي مالک شي ځکه چې د په خپله د بل چا په ملکیت کې دی نو د یو شي مالک ګرځېدی نشي چې په خپله د یو شي مالک ګرځېدی نشي نو هغه بل چاته هم شی په ملکیت نشي ورکولی دریم د ادا کولو شرط چې دی هغه قدرت دی په ورکولو د دغې صدقې باندې د دې سرسایې باندې چې په دې ورکولو باندې قدرت ولري دا مسله چې اوس دا څومره د قدرت مقدار او اندازه څومره ده چې دی اوس فی قادر وګڼلی شي او دی فی قادر ونه ګڼلی شي په هغې کې تقریبا عمده 2 قوله دي یو قول د جمهور فقهاو دی او یو قول د امام ابو حنیفه دی په هغه باندې په هغه مقدار د قدرت باندې چې په کوم اندازه دی قادر وي امام ابو حنیفه رحم الله دا خبره کوي چې دلته قدرت نه مراد قدرت د نصاب دی چې دا مسلمان د یو قسم مال د نصاب مالک وي هغه که د نقدو پیسې وي هغه که د حیوانات وي هغه که د مثلا تجارتي سامان وي او که هغه دې ته ورته نور چې کوم شیانو باندې زکات لازمیږي په کوم اجناسو باندې د هغې اجناسو نه د یو جنس د نصاب مالک وي البته دا پکې ضرور نه ده چې کال ور باندې تیری ځکه زکات دپاره خو چې زکات واجبېږي کال تیریدل پکې شرط دي په سرسایه کې چې دی بیا کال تیریدل شرط نه چې فقط صرف ته د نصاب مالک وي د نصاب مالک نو مثلا نقدو کې 595 ګرامه سپین زر دي په سرو کې 15 ګرامه دي د 595 ګرامونو په معادل چې ته هر قسم کرنسي او پیسې ولري چې د هغې سره قیمت برابر وي نو دا نصاب دی نو د باندې بیا سرسایه یا صدقه فطر چې دی واجب دی د دې لپاره د امام ابو حنیفه سره دلایل دي چې دلته دا په هغه قادر انسان باندې سرسایه ورکول واجب دي چې هغه د نصاب د یو قسم نصاب مالک وي هغه خو یو دا خبره کوي چې حدیث کې راځي چې نبی رسول الله فرمایي چې لا صدقه الا عن ظهر غنى دا صدقه نشته مګر هم دا د مال په قوت باندې د مال په د غنا په قوت باندې څوک چې غنی وي د غنا قوت لري نو هغه باندې صدقه شته دلته د ظهر نه حدیث کې چې راغلی دی هغوی وایي دینه مراد قوت دی د مال قوت لکه څنګه چې انسان په خپله ملا باندې قوي وي غني انسان همدقسې غني انسان ته مال د شا حیثیت لري د بدن د شا حیثیت لري چې دی په هغې باندې قوي وي نو دلته وایي د دې حدیث نه معلومیږي دا چې چا سره چې د غنا قوت و نو هغه باندې صدقه ده او چې څوک غني نه و نو هغه باندې صدقه نشته او د همدې په څېر بل دلیل دا وړاندې کوي چې کله کوم مسلمان دغه د مال د نصاب مالک نه و نو هغه ته صدقه ورکول دا جایز دي نو چې کله دی غني نه وي د یو طرف نه ورته صدقه ورکول جایز شي او د بل طرف نه چې دی بیا په ده باندې صدقه هغه شي ده واجب شي نو جواز د ورکړې د صدقې او په ده باندې د ادا کولو د وجوب دا دواړه سره متضاد شیان دي دا سره نه جمع کړي چې یو طرف نه ته صدقه ورکول جایز شي او د بل طرف نه بیا په ده باندې دا واجب شي چې اوس دی بل چاته ورکړي نو دا متضاد دي دا سره نه جمع کړي دې وجه نه دی وایي چې د سرسایې د وجوب دپاره چې دی دا غنا شرط ده چې دی غني وي
او نور جمهور فقها دا درې وړه مذاهب هغوی بیا په دې باندې قائل دي چې هغوی وایي چې څوک د یو شواروز یعنی د یوې شپې او یوې ورځې د خپل خوراک او څښاک دپاره هغه ولري ده قوت ولري نو هغه باندې هغه ورکول سرسایه ورکول دا ور باندې واجب دي. حتی په دې کې ځینې فقها دا خبره هم کوي چې د کچیرته اوس بالفعل توان ورسره نه وي او د په دې پوهېږي چې زه را قرض کړم او دا بیا زه ادا کولی شم نو دی دې را قرض کړي چې زه ادا کولی البته که دی په دې امید و چې نه شم ادا کولی دا قرض بیا ور باندې دا شی نشته. د هغوی دپاره مثلا دلایل شته چې مثلا یو حدیث هغوی په استدلال کړی هغه دا ده چې نبی رسول الله فرمایي چې من سأل وعنده ما یغنیه چا چې سوال وکړه د خلکو نه د ده سره دومره شی و چې دی د دې سوال نه بې پروا کړي نو نبی رسول الله فرمایي فإنما یستکثر من النار دی ځان اور ته بیایي ځان د جهنم مستحق ګرځوي. بیا صحابه ته پوښتنه کوي چې یا رسول الله وما یغنیه دا اندازه چې دی بې پروا کوي دا څومره اندازه ده چې د هغې باوجود دی سوال کوي نو دی به د جهنم مستحق ګرځېږي. نو نبی رسول الله ورته وویل چې ان یکون له شبع یوم ولیلة چې د ده سره د یوې شپې او د یوې ورځې د مړښت په اندازه باندې یو شی موجود وي نو دا هغه څه دي چې دی د سوال نه بې پروا کوي. که دې سره سره دی سوال وکړي نو بیا چې دی به د اور مستحق شي. نو دلته دې حدیث ظاهرا داسې معلومیږي چې هغوی وایي چې د یوې شپې او یوې ورځې څوک یو شی لري د ژوندانه نو دا غني دی. دا چې غني دی نو د باندې سرسایه ورکول دا واجب دي. دا چې دا به څوک ورکوي په چا باندې واجبېږي سرسایه په چا باندې واجبېږي او څوک به یې د چا نه ادا کوي په دې رابطه عام احکام نه یو خو عامه یوه قاعده ده. قاعده دا ده چې د هر هغه چا چې نفقه په تا باندې واجبه ده او ته په هغه باندې پوره واک لري په واک او ولایت فی لري نو د دغه خلکو د تا باندې هغه واجب ده سرسایه د خپل ځان نه سرسایه ورکول چې ته به د خپل نفس نه ورکوي او د هغه چا نه به هم ورکوي چې تا باندې د هغوی نفقه واجب ده او یا هم ته هغوی باندې پوره واک او تسلط لري لکه مثلا واړه بچیان دي یا بالغ دی خو لیونی دی نو هغې باندې ته تصرف او پوره واک لري نفقه هم په تا باندې ده نو د هغې نه به ته سرسایه ورکوي. وړوکی جنین ماشوم هغې نه سرسایه ورکول واجب دي پلار باندې. البته دا هغه چې د اختر ورځې د سبا ختلو نه مخکې څوک وزېږي د سبا اختر د ورځې نه مخکې چې کم ماشوم وزېږي نو د دې سرسایه په پلار باندې واجب ده او که د سبا ختلو نه وروسته وزېږي نو دې باندې بیا هغه نشته د سرسایه په د پلار باندې واجب نه ده. د همدې په څېر باندې هغه بچیان چې هغه کبیران وي یعنی لویان وي بلوغ ته رسېدلي وي د دې سرسایه او د خپلې ښځې سرسایه دا په مسلمان باندې او په خاوند باندې واجب نه ده او که دی مثلا د تبرع او د نفلي عبادت په توګه باندې د هغوی نه ورکوي دې کې څه اشکال نشته او که ورکړي ښه خبره ده. نور جمهور فقها بیا په دې قایل دي چې په خاوند باندې د ښځې سرسایه دا واجب ده په خاوند باندې او احناف وایي چې په خاوند باندې د ښځې سرسایه واجب نه ده. په دې کې ځینې فقهاو ډېر ښه زړه پورې یو تطبیق داسې کړی دی چې
ښځه به خالي نه وي، یا به دا ښځه شتمنه وي، مال به نصاب ته رسېدلی وي او فقیره وي. نو وایي که چېرته ښځه شتمنه وي نو دلته بیا ښه هغه چې دی د عمل مسلک هغه د احنافو دی چې هغه خپله سرسایه ورکړي. نو د شتمنې ښځې سرسایه په خاوند باندې واجب نشي چې هغه یو قسم د استقلال په مال کې د تصرف کولو یو قسم احساس وکړي، نو خپله دې ورکړي. په دې صورت کې چې شتمنه وي مالداره وي نو په خاوند باندې واجب نه ده. خو کوم صورت کې بیا ښځه مثلا فقیره وي نو بیا په دې صورت کې باید بیا د جمهور فقهاو مسلک وایي دا د عمل په لحاظ غوره دی چې خاوند د دې سرسایه ورکړي چې هغه د یو طرف نه هغه اجتماعي کم تکافل چې کم دی د ښځې او خاوند ترمنځ هغه منځته راشي، او په نتیجه کې بیا چوندا د ښځې او خاوند ترمنځ هغه هم لوبوي ده، مینې محبت هم ایجادوي، نو هغه به منځته راشي. د همدې په څېر باندې هغه مور و پلار چې هغه فقیران وي نو اولاد باندې د هغې سرسایه هغه نه ده، واجب نه ده. البته که اولاد د تبرع په حیث باندې د خپل فقیر مور و پلار نه یا نیکه نه هغه سرسایه ادا کړي نو دا بهتره کار دی او دا افضل کار دی، دې کې څه اشکال نشته. د همدې په څېر باندې که څوک د یو شرعي عذر پر بنیاد باندې د رمضان روژه وخوري، مثلا مریض و روژې وخوړلې یا مثلا ټوله میاشت مسافر و روژې وخوړلې، نو د دغې شرعي روژې خوړلو پر بنیاد باندې د مسلمان نه هغه نه ساقطېږي سرسایه چې دا خو سم روژې پورې تړلې قضیه ده، ما روژې ونه نیولې نو سرسایه د کوم ځای نه ورکړمه. نه، که روژې د شرعي اعذارو پر بنیاد خوړلې هم وي نو صدقه به دی ورکوي او صدقه به نه پرېږدي. د همدې په څېر باندې هغه صغیر بچی چې هغه فقیر نه وي، هغه غني وي، یا مثلا مجنون بچی که فقیر هم وي خو هغه بیل وي، هغه غني وي، هغه غني وي، نو د دې دواړو په مال کې د صغیر ماشوم په مال کې چې هغه مالدار وي او د مجنون چې لیونی وي او هغه مالدار وي، د دې په مال کې به د ده ولی سرسایه ورکوي یا به د ده وصي ورکوي، نو د دوی په مال کې به ورکوي. البته که چېرته د ده وصي او د ده ولی د دې صغیر مالدار ماشوم په مال کې د مجنون په مال کې هغه ورنکړه سرسایه، نو دوی چې کله بیا صغیر بالغ شو او دا لیونی په خود باندې راځي نو بیا په خپل مال کې د تیر هغه صدقه ادا کوي. د همدې په څېر باندې ښځه که مالداره هم وي نو هغې باندې د خپل اولاد سرسایه نشته چې دا د اولاد نه لکه پلار باندې چې مثلا د اولاد سرسایه لازمه ده چې ادا یې کړي، مور باندې د اولادونو سرسایه لازمه نه ده. البته که مور تبرعا ادا کوي نو هغې کې څه اشکال بیا نشته. د همدې په څېر باندې د سرسایې د وجوب وخت چې دی، د سرسایې د وجوب وخت هغه د اختر د ورځې سبا ختل دي، چې د اختر ورځې سبا وخته نو دا سبا ختلو سره بس سرسایه په مسلمان باندې واجب شوه په هغه شرایطو باندې چې کوم شرایط په ده کې موجود وي، ځکه چې دا ګورئ صدقة الفطر ورته وایي یا زکات الفطر ورته وایي، او فطر خو د دې نه مخکې چې کوم دی بیا په دې سهار کې د سهار ختلو نه وروسته فطر نه وي، هلته بیا چې سهار خیږي نو بیا به ورته روژه کېږي، نو چون د دې نسبت فطر ته شوی دی نو دا چې د اختر د ورځې سبا چې خیږي نو دې وجې نه دا هم در باندې واجبېږي، دا هم واجبېږي. دا چې د دې د ادا کولو وخت کوم یو دی نو په دې رابطه باندې وخت تقریبا جمهور فقها په همدې قایل دي چې وخت مواسع او فراخه دی، په دې معنی چې که یو سړی ټول رمضان کې هره ورځ د سرسایه ادا کړي نو دا جائز ده. خو یا دا ده چې
د مثلا د دې رمضان وروسته د لپاره بهتره ده چې د اختر د ورځې نه یو یا د ورځې ادا کړي مخکې، دا هم جایز ده. خو تر ټولو بهتره هغه د اختر ورځ د مانځه نه مخکې ادا کول دي. که څه هم درې واړه جایز شو. اول فضیلت دا دی د دې سرسایې د ادا کولو د وخت په لحاظ باندې چې هغه د اختر د مانځه نه مخکې ادا کړی شي، د سبا ختلو نه وروسته اختر مانځه نه مخکې. او دویم دې پسې فضیلت بیا دی چې یو ورځ مخکې یا 2 ورځې مخکې ادا کړی شي. او دریمه مرتبه کې که بیا چا په رمضان کې هم ادا کړه نو دا هم جایز ده. او که چیرته د اختر ورځ تېره شوه نو د دې ورځې په تېرېدلو باندې د غاړې نه هغه نه ساقطېږي، ده سرسایه نه ساقطېږي. دی به بیا هم دا پیسې کم مبلغ چې د باندې لازم دی کم مقدار هغه به دی ادا کوي. البته عمره اجر او ثواب چې مخکې ورته دته میلاوېده او الله متعال دته ورکاوه هغه اوس عمره اجر او ثواب نشته. دا بس مخکې د صدقة الفطر ځانګړی ثواب او اوس د یو عام صدقې ثواب او اجر دی. دا چې څومره مقدار به دی ورکوي سرسایه څومره اندازه نو هغه اجناسو پورې فرق لري. د غنمو نه به نیمه پیمانه غنم اوړوي، نیمه پیمانه غنم، او وربشو نه ممیزو نه او د همدې په څېر خرماو نه د هغې نه یوه پیمانه. دا په احادیثو کې د دې یادونه او ذکر راغلی دی چې دا به ادا کوي چې نیمه پیمانه تقریبا د دې اندازه د کیلوګرام سره تقریبا 2 کیلو شاوخوا لږ څه کم 2 کیلو برابرېږي، 2 کیلو برابرېږي. برابره خبره ده که دی اجناس وړه غنم چې کوم منسوسي دي مثلا یا ممیز یا خرما او یا وربشې ورکوي، دا تقریبا دا په نصوصو کې راغلي دي. نو دا ورکوي یا هم د دې منسوسي اجناسو قیمت ورکوي. دا دواړه ورته جایز دي چې قیمت ورکوي او که دا جنس ورکوي. او د همدې په څېر باندې د دې منسوسي اجناسو نه پرته مثلا د خرما وربشو ممیزو او د غنمو نه پرته که د نور اجناس ورکوي، مثلا وریجې ورکوي، مثلا دال ورکوي، مثلا لوبیا ورکوي، دې ته ورته نور شیان چې هغه خوراکي شیان دي که هغه ورکوي او قیمت دې منسوسي اجناس ورسیږي هغې کې مشکال نشته، هغه هم جایز دي. دا چې چاته ورکول کېږي نو هغه د زکات چې کوم مصارف دي او هغه قرآن کریم په آیات کې چې هغه ټول ذکر شوي 8 قسمه انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وابن السبیل وفي سبیل الله. تقریبا په دې آیات کریمه کې تقریبا 8 اصناف ذکر شوي دي. نو چې کوم خلک د زکات مستحق دي نو سرسایه هم هغوی ته ورکولی شي. البته که رشته دارو ته هغه ورکړي ده سرسایه ورکړي نو دا بهتر ده، ځکه چې هغې کې 2 اجر دي. یو د خپلولۍ رشته دې سره پالل کېږي پیوسته کېږي او بله د سرسایې او د صدقې اجر و پاداش دی. فقط صرف هغه د زکات په څېر باندې دا هغه اصول فروع ته نه ورکول کېږي چې هغه مثلا پلار نیکه او دا خلک دي او اولا زوی لمسی او کړوسی دا خلک دي، دوی ته نه ورکول کېږي. البته زوی طرف نه فروع دوی ته نه ورکول کېږي، نور ټولو ته ورکول، ورور ته ورکول کېږي چې بیل وي، خور ته ورکول کېږي، خورزې ته، وراره ته، ورېرې ته. دې اړخونو کې چې څوک نږدې رشته دار دي هغوی ته ورکول جایز دي او د ښځې او خاوند ترمنځ یو بل ته ورکول جایز نه دي. او د همدې په څېر باندې دا هم کولی شي چې یوه سرسایه یو فقیر ته ورکړي، بله سرسایه بل فقیر، یعنې معنا دا چې څو سرسایې هغه د فقیرانو په مابین کې وویشي. دا هم کولی شي چې څو سرسایې را جمع کړي هغه ټول یو فقیر ته ورکړي، دا هم جایز دي. دواړه طریقې جایز دي. او دا چې که چېرته دی غواړي دا سرسایه بل کلي ته یا بل ښار ته انتقالوي نو بې له شرعي مسله
مصلحت نه او شرعي عذر نه پرته دا جایز نه دي انتقالولی، بلکې خپل نږدې ساحه کې فقیرانو ته ورکوي. او شرعي مصلحت او هغه چې کوم دی عذر هغه دا دی چې یا خو هلته ستا خپلوان دي نو دا یو شرعي مصلحت دی چې هلته ته انتقالوي، یا هم که خپلوان دي نه وي د ستا د کلي او د ښار په نسبت هلته محتاجان ډېر زیات دي نو ته انتقال کې نو دا شرعي مصلحت دی، د دې نه پرته انتقالوله جایز نه دي. الله متعال دی زمون دا روزي خپل دربار قبول کی او الله متعال دی مونږ ته توفیق راکړي چې مونږ د دې په پای کې چې کومه زکات الفطر صدقه الفطر یا سرسایه په مونږ باندې لازمیږي لکه څنګه چې حق دی هغه خپل مستحق ته د اخلاص نه وسپارو. یقینا چې اسلام چې د غریبانو د مسکینانو محتاجانو کومه لارې چارې سنجولې د شریعت په چوکاټ کې نو کچیرته مونږ دا مراعات کو نو موږ بیا د غرب او د لویدیځوالو هغه نوي کوم هغه چې برنامې او کوم نوي پلانونه او هغه چې د فقر او غربت د منځه وړلو دپاره په هغو لارو باندې په کار اچولو چې هغه اصلا غیر مشروع دي نو موږ به د هغې نه مستغني یو. الله متعال دې موږ ټول مشکلات او ستونزې په خپل دربار کې حل کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.